د فرهنګي میراثونو د ساتنې ورځ. افغانستان یو لرغونی هیواد دی چې لوی تاریخي دورې او تمدنونه لري چې د لرغونو تمدنونو سمبولونو په توګه یې په ټول هیواد کې لیدل کیدی شي. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د جلالت مآب جمهور رئیس ځانګړې پاملرنه عباداتو ته او همدارنګه تاریخي سیمو ته راوښتې ده. تاسو یې ښې بېلګې په کابل کې د عیدګاه مسجد، د پغمان ماڼۍ، د جبل سراج قصر، د دارالامان ماڼۍ، د تاج بیګ ماڼۍ او همدارنګه نور بېلابېلې بېلګې تاسو ګورئ. فرهنګي میراث ټول هغه څه پکې شامل دي چې د معمارۍ، طبیعت او تیرو دودونو پاتې دي. کلتوري میراث په حقیقت کې هغه څه ته ویل کیږي چې د تیرو نسلونو څخه ساتل شوي وي. د تیرو خلکو خلاقیت او افکار په کلتوري میراث کې مطالعه کیدی شي. فرهنګي میراثونه د یو هیواد او د یو دولت لپاره هغه درنه او ارزښتناکه خزانه ده چې هویت یې خوندي ساتلی او له نورو ملتونو څخه یې بیلوي. هر هغه څه چې په تاریخي، هنري، ادبي او دودیز ډول له تیرو نسلونو څخه راپاتې وي فرهنګي میراثونه بلل کیږي. له نیکه مرغه افغانستان هغه هیواد دی چې په پراخه کچه فرهنګي میراثونه لري.